الله ډېر لوی مغفر دی، ډېر لوی ذات. یو سړي به اواز کو د بوت ته به یې اواز کو، یا صنم. صنم بوت ته وایي یا صنم یا صنم یا صنم. د بوت اواز به یې کو، سترګې یې ورلې. چې سترګې یې ورلې نو خولې خطا شوه، نو د یا صنم په ځای یا صمد د الله نوم په خولې راغی. لګیا دي په تسبو باندې یا صنم 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 بوتان یادوي. خو چې کله سترګې ورلې خوب ورغی کې د خولې نه بې اختیاره خطا شو، خطا قصدن نه یا صمد. خو چې وي یا صمد الله وایي ولې بنده هغه دی نه اواز ورکوي. بنده ولې چل څه دی؟ څه مسله ده؟ صمد د الله صفت دی، هغه ذات چې دا مخلوق ټول ورته محتاج دی او هغه چا ته محتاج دی. څه چل فرشته الله ته وایي الله ولې دومره تیز فورا دی ولا آواز ورکړه؟ زه خو په غلطۍ کې ستا نوم د خولې نه و، قصدن خو ستا نوم نه دی اخیستی، په غلطۍ کې ستا نوم و. دی خو لګیا و صنم صنم بوت بوت یې کول، دا خو په غلطۍ کې وویل. الله څه وایي ګوره، وی د ټول عمر دی بوت ته چغې ووالې ووالې جواب نشي ورکولی. نه دی بوت ډوډۍ ورکړه، نه جامه ورکړه، نه عزت ورکړه، نه جون ورکړه، نه ورکولی شي، نه جواب ورکولی شي، جواب نشي ورکولی. ما ته آواز وکړه یا صمد په غلطۍ کې مو خو ما ته آواز وکړه، نو که زم جواب ورنکړم زمو د بوت میان کې څه پرات شو؟ بوتم جواب نه ورکړي، زم نه ورکړم څه پرات شو زمو د بوت په میان کې؟ وایي څه پرات شو؟ سترګې وغړولې، د الله هغه آواز دی غوږ کې پروت دی. الله اکبر، په غلطۍ مې د خدای نوم د خولې نه ووت، او بیا هم الله داسې آواز راکړي چې هغه ټیسټ او لذت او هغه خوند مې په دا غوږ کې پروت دی. فوراً په ځمکه پرېوت، د بوتانو ته اوچت شو، څټکې یې ورته ونیو او ماته یې کړل. باز زما توبه، په غلطۍ د الله نوم د خولې نه وځي، دومره پروردګار بادشاه دی. رسول الله مبارک فرمایي وی د الله سل رحمت دی. څومره رحمتونه دي؟ سل بې شمېره دي. خدای یو اندازه ده زمونږ د پوهېدو دپاره، نور د الله د صفتونو حد نشته، موږ د پوهېدو دپاره وایي. په هغه سلو رحمتونو کې یو رحمت یې دنیا ته نازل کړی، د هغه یو رحمت په وجه دا خلک په یو بل رحم کوي. پلار په زوی کوي، مور په بچي کوي، اس په خپل بچي کوي. دا چرګې ته نه ګورې چې یو بچي درې څونه چغې وایي، دا په لکه رحم دی. تر دې حده پورې نبي علیه السلام فرمایي چې اس په خپل بچي خپلې په مخلوقاتو ټولو کې دا یو رحمت تقسیم کړی، په انسانانو کې او په دې حیواناتو کې او په کبانو کې او په دې مرغانو کې تقسیم کړی. ته ګوره د مرغۍ بچي له ګوتې څونه چغې جوړي، دا رحم دی. او یو کم سلي پرېښي دي، یرحم الله بها عباده یوم القیامه. وی په دې یو کم سلو به د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي. نه یو څومره ډېر دی، هغه یو کم سل به څومره ډېر. حضرت یونس علیه السلام رب العالمین نینوا یو ډېر لوی ښار دی، ټول پکې مشرکان او څه د پاسه 100,000 آبادي و د هغې نه دعوت دپاره، د ایمان د دعوت او د تبلیغ دپاره الله ویل. وارسلنا الى 100,000 او یزیدون. قرآن شریف کې الله فرمایي څه د پاسه 100,000 خلک و هغې ته وویل. 2 کاله یې ورته دعوت وکړه، 2 کاله الله ومنل او د دې بوتانو د عبادت پرېږدي، او یو الله دې دا رزق او دا مال او دولت هغه درکوي، هغه ومنه، دې نه منه. بلکې دا یونس علیه السلام بیا راګیر کړ او دومره به یې وواهه چې د وجود نه به وینې وبهېدې. تر دې حده پورې مفسرین لیکي وی راګیر به که بېهوشه به وی مارغان به راغله او هغوی به دا خپلې وزرې په اوبو کې ووالې او هغوی به پرې د پاسه هغه اوبه شیندلې او مارغانو به ورته خپلې وزرې والېدلې او په هوش کې راغی. دومره څوک نه چې د دې غریب د هغه بېهوشۍ د حالت تیمرداري دومره به د مته به یې ونیوه او د لاسو نه او کلي نه به یې باد کړی، دا کلي د مونږ نه څه غواړه؟ وی ګورې د الله د عذاب نه ویرېږي سب شی. وی را دي شي عذاب ستا په مونږ څه مونږ دې ټول مړه شو، نیک بخته زه د دې کلي نه وله. بیا به دې غریب کړه د پیغمبر په ورځ چې په قوم رحم بیا به راغی، بیا به یې نصیحت شروع کړ د لوی الله د عذاب نه ویرېږي. 2 کاله پرله پسې دا دعوت او د تبلیغ په سلسله کې په نینوا کې تېر کړ. بادشاه ونیوه او دې جیل کې بند کړ چې خلاص شو، او یو وله تنګه کوټه وه په هغې کې وردننه کړ او دروازه ورپسې بنده کړې چې نه ورله اوبه ورکړې، نه ورته رڼا وکړې او نه ډوډۍ وکړې چې همدې کې مړه شي. الله د انسان امداد کړي. ډېره موده په کوټه کې پروت یو وزیر بادشاه ته وایي صاحب یو سړی دی په جیل کې بند کړی دی چې هغه به څه حال دی؟ وایي ته ورشه ویې ګوره چې ابي وزیر سره دی، بادشاه سره دی. بل چا له پولیس والا هم نه ورکوي چې هسې نه د چا پې رحم رانه شي او دروازه ورته کولوي. دا وزیر چې څنګه ورغی او د جیل د هغه تنګې کوټې دروازه یې کولاو کړه، دننه پکې رڼا ده، اشنا رڼا، او د سترګو په نظر هغه کوټه دی وزیر ته غټه ښکاري، د سترګو په. او دا یونس علیه السلام په مانځه ولاړ او خوا کې ورته خشته کټورې د اوبو پروت دی او د انګورو خشته غونچک ورته پروت. اوهو دا وړه کوټه دا زه کوم ځای نه، دا رزق او د اوبه او دا رڼا
او دا فراخي د کم ځای دا مونږ چې وایو چې پروردګار به نیک سړي ته قبر دونه فراخه کړي چې د څومره نظر لګېږي دا الله کولی شي که نشي کولی دا الله د قدرت او طاقت خاوند که ته یې څنګه کوې په موبایل کې یا پر کمپیوټر کې یا پر ټلویزیون کې یا وړه غوندې شیشه کې نور خو څه نه او چې هغې ته ګورې په هغې کې دننه څومره دنیا ښکاري هغه موبایل ته وګوره په کمپیوټر ته دې وګوره نو حیران چې هغه سړی اوبه دومره شیشه یې وړه غوندې او تا ته دومره دنیا پکې ښکاري چې غرونه پکې درته ښکاري او ښاریې پکې درته ښکاري څومره فراخ علاقه پکې درته ښکاري نو دا یو مثال دی دا پردي غوندې مثال دی هغه د آخرت هغه پردي نه دی هغه به حقیقي دا وزیر ورته وایي چې څنګه هر څه ولیدل پوه شو بس ما ومنله ته څوک یې د الله رسول یې پښتو د خو تاسو ته بل څه نه یم نه تنخواه او نه پیسې غواړم وایي ښه ده دې ملګری شو زه ستا په څه طریقه له بادشاه نه راوباسم او زه دې ملګری ځان به نه ښیم ځکه ډېر یارېږم وزارت نه به دې وباسي اوس چې راغلی بادشاه ته یې ښه مینت زارې وکړو چې سړی به راوباسو راویوست چې راویوسته دی یونس علیه السلام د الله په حکم یو اعلان ورکړو اووه کاله مې تېر کړه زړه مې در سره ستړی اوس ما ته زما الله دا ویل چې که دې قوم ایمان راونله نو څلوېښت ورځې پس به تاسو د الله عذاب راځي نو لومبۍ 3 ورځې به مخونه زیړي بیا 3 ورځې به مخونه سره شي بیا 3 ورځې به مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به د الله عذاب راځي ختم او زه یې زه دنه لاړم زه وایي عذاب دې پېښه خدای دې پېښه راولي دی مونږ له عذابه نه یېرېږو دې لال د کلي نه بهر یو د دریاب غاړه وانته تېره شو چې عذاب د خدای خو راځي ما ته الله ویلي خو چې زه خو ته بارې قافلې راځي څلوېښت خو د تېره شو هغه لس عمر پکې تېر شو دا قافلې والا نه تپوس کوي یاره د نینوا د خلکو حالت څنګه دی ډېر خلک یې څنګه دي ښه خوشحاله څه تکلیف عذاب زلزله یې څه نشته بله قافله راځي بله راځي په دې لاره کې څوک تېرېږي چې ته تپوس کوي هغوی حالت یې دې په زړه کې پریشان خو د یې قوم یو حالت قوم شرک به کو کفر یې کو خو دروغ به یې نه وي او دا یو سرکاري لاندې قانون و چې څوک دروغ وایي نو هغه له سزا یې موت سر ته وایي نو دې خو اوس پوه شو چې که دا اوس زه لاړم دې نیلوا ته خو واپس زه تللی نه شم که زه ورغلم نو ما ته به اوس دا ټول قوم وایي چې ښه مونږ ته دې دروغ وي اوسه پورې دې په دې ورځ به عذاب راځي 50 ورځې خو تېرې شوې عذاب رانغی ملایکې وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين غصه دی لا چیرې وطن نو ځان وباسي یو دریاب دی راغی نه پورې وي یو کشتۍ ولاړه چې کشتۍ ته ورغی او ډکه کشتۍ ده د خلکو نه ډکه ښه مضبوطه کشتۍ ده وروخت او کشتۍ روانه شو د کشتۍ چې د دریاب نیاس ته ورسېده نو طوفان پرې راغی او داسې طوفان پرې راغی چې د کشتۍ د غرق کېدو ویره شو مانګي اعلان وکړه یاره وایي زمونږ دا کشتۍ غرق کېږي او زما د تجربې په بنیاد یو خبره ده هغه زمانه کې به دا غلامان عمریان به نو بعضې غلام عمرهیي به د خپل مالک نه تښتېده وایي دا زما تجربه ده چې کله هم زمونږ کشتۍ ته داسې یو غلام داخل شوی دی چې هغه د خپل مولا او د مالک نه تښتېدلی نو دا چر کېږي او هغه غلام چې بیا مونږ دریاب ته غورځولي نو زمونږ کشتۍ بچ شوی نو داسې معلومیږي چې زمونږ په دې کشتۍ کې د خپل مالک نه د خپل مولا نه تښتېدلی مهرباني وکړئ هغه ځان وښایه دغه یو کس که مونږ دریاب ته وغورځو نو که خدای بچ کو که بچ نه شو په دریاب کې خو نورو کشتۍ خو به بچ شي که نه حضرت یونس علیه السلام پاسې پوه شو هغه د خپل مولا نه تښتېدلی غلام دی د خپل مولا نه تښتېدلی څنګه تښتېدلی د خپل مولا تېښتې دا وه چې د الله د حکم انتظار یې وکړ پکار دا وه دی خو د الله پیغمبر دی او د ده زړه لږه راغله چې قوم له الله عذاب ورنه کړ نو ودرېږه چې د الله نه زه تپوس وکړم معلومات وکړم چې الله ما ته خو داسې ویلي وو او عذاب رانغی زه څه وکړم وروڼو دا قاعده ده هغه زمونږ دا طالبان وي حسنات الابرار سیئات المقربین یو عام سړي نه که یو غلطي وشي دونې الله نه رانیسي او چې د یو خاص سړي نه وشي نو په هغې الله تعالی ګارې خیر دی زه به مثال درکړم په دنیا کې به مثال درکړم عام خلک ګناهونه کوي هر څوک غږ نه کوي ډېر خلک ګناهونه کوي خو که یو عالم یا یو وجي صاحب یا په ګیره باندې یو صوفي یا یو پټکي والا یو غلطي وکړي دنیا کې خلک یې څونه ملامته کوي ای دا لا بولا یو دا غلطي ای دا لا شیخ ته یو دا غلطي ای پټکي والی یو دا غلطي کوي خلک یې ملامته ګڼي عام خلک به دنیا جواره او غلطۍ کوي څوک پې انکار نه کوي بل خلک انکار کوي دغه رنګې د الله نظام وکړي بار کو ته ګناه کې اسم نشته ګناه خدا د ولې نه خو لیکن دونه دغه نشته
او که په جومات کې دننه دې ګناه وکړله نو سزا یې زیاته ده که نه نو پیغمبر نه ګناه ګورې نه کېږي دا د دین مسله ده پیغمبران د ګناهونو نه مکمل پاک دي محفوظ دي دوی ګناه نه ده کې که الله ورته وي چې مزه او دیته نو دا بیا ګناه وه الله خو دې نه یې منې کړی خو صرف دومره وه چې په کار دې له دا وه چې د الله د حکم انتظار یې کړی او د الله د حکم انتظار یې ونه او قرآن شریف کې الله فرمایي وظنون اذ ذهب مغاضبا غصه دی چاته غصه دی دې ځان ته غصه دی چې دا دومره کلکه خبره مې ولې کوله قوم ته غصه دی فظن ان لن نقدر علیه بعضې خلک د دې معنا غلطه کوي وایي دا ګمان وکړه چې زمونږ څه طاقت به په دره نشي نو پیغمبر په الله دا ګمان نشي کولی چې په ما د خدای قدرت نشته دا نقدرو باب چې دی یو قدره یقدرو دی او یو قدره یقدرو دی قدره یقدرو طاقت او قدرت ته وایي او قدره یقدرو تنګش ته وایي سختی ورکول الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر نو لن نقدر نه دی لن نقدر فظن نه دی دا ګمان وکړه چې زه ځم او لن نقدر علیه الله به ما له څه تکلیف را نه کړي ولې منې کړی خو یې نه یم څه سخته خبره به راته ونه کړي ځکه زه خو یې نه یم منې کړی که یې منې کړی وم مطلب نو بیا به الله غوسه کېده خو بیا هم د الله د حکم انتظار پکار و انتظار یې زه هغه تښتېدلی غلام وی نه ته چېرته کېدی شي ته خو ډېر نیک انسان یې هغې پېژنده فساهم فکان من المدحدین نو درې ځلې قرآندازي وکړه په هغه صح حالت کې یو ځل یې قرآندازي وکړه یونس علیه السلام نوم راوړه دوباره قرآندازي وکړه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخه درې باره بیا قرآندازي وکړه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخه به دې په خپله دریاب ته ودان کړ رب العالمین یو کب ورباندې مسلط په دریاب کې قسم قسم کبان دي یو کب الله مقرر کړ او خلوازه کړه فالتقمه الحوت وهو ملیم او نیغ د کب له خولې ته چې د دریاب ته ټوپ کولې کب بیا په خوله کې کلک نیول او الواق یې تېر کړ شخوند یې پې ونه وه الواق یې تېر کړ د کب کېډې کړ غټ غټ میان او کبان اوس هم په دې دریابونو ما څه زمانه مخکې یو رساله کړه چنا قسم قسم کبان دي شنه قسم سره کبان دي پکې د چا یو شان سرمني د چا بل شان یو غټ کب یو عربي غشتی او کسان ورته خدي داسې سرمني ته استله کوم کې د غوي او د سردار درمنو نو دا شیشه نو ما کب دی دنه د بار نه ښکاري او بار د دنه نه ښکاري ذکر الله حکمت و چې دا دریابونه په یونس علیه السلام کړ او کب لګیا شو په دریاب کې روان دي ګرځي څوک یو هفته لیکي او څوک څلوېښت ورځې لیکي او څوک درې ورځې لیکي څوک لس ورځې او دا چکر یې وله په دریاب کې یونس علیه السلام ولې په دې وجه چې تا زما د حکم انتظار ونه کړ او ته نیغ په نیغه لاغې او کشتۍ ته وختې ولې ته خو زما پیغمبر یې پکار دا و چې ما نه دې تپوس کړی او د ما د حکم انتظار دې کړی او هلته د دریاب په منځ کې او د کب او د تیارو په منځ کې څه وایي فالتقمه الحوت وهو کظیم غمجن پریشان دی الله جیل کې دې واچولم خو ناشنا دې نه به وتی شم او کولم به شم کتې فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من یو د دریاب تیاره ده یو د کب د ګیرې تیاره ده او یو د شپې تیاره ده او د طوفان او زلزلې تیاره پکې ده بیله ده په دې ټولو تیارو کې دننه لګیا دی الله ته فریاد کوي فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک الله بس ته را بېګورې او ډېر د پاکۍ خاوند دی د هر عیب نه پاک ځکه لکه سړی پریشانه شي په دنیا کې هر قسم حالت راځي دویم الله شکر دی چې ته شکر یې زمونږ د عرب شته حاجي صاحب چې هر قسمه تکلیف راشي نو لاس به ورته اوچت او د دله نه فریاد به ورته هېڅوک دی والله که په کار شي بغیر د الله او بغیر د الله نه زمونږ بل سره شته هم نه ګوري ډاکټر به د علاج کوي او چې د ژوند نه مایوسه شي او ډاکټر درته وایي چې باس بیماري د لا علاج ده ته به چا ته اواز کوي بیا الله دا د یقین لوږه تنده باندې راله هلکه لاس پې وامه نو درک مې نه لګي سر تندې مې نه لګي هر شي ته چې لاس اچوم اړو راپسې بار راوځي دکان میں نہ چلے گی روزگار میں نہ چلے گی تاوان کوم زمینداری په مرسه کی تاوان کوم دغه وخت کې بیا دې څه چل گئی چاته چغې وي الله سے چغا او که گاڑی کوم وخت غلط کېږي اکسیډنټ وشي یا کشتۍ غلط کېږي او اکسیډنټ وشي ناګهاني به په خولې آواز راشي یا الله خیر یا الله خیر بچی دې نه جوړ شي ناګهاني به الله ته آواز کوي نو زه په دې کله خوشحاله شم یم بنده ته ورته آواز وکړي درته به دروازه بند کړي 50 روپۍ هم ترې غواړي درته دروازه وبندوي قرض هم ترې غواړي نشته را سره مخ باندې نه غواړئ ورواده به کړي در سره شکر دی چې پروردګار شته چې د زړه د آواز ورته وکړي تسلي خو د انسان وشي کړي نو حضرت یونس علیه السلام
دا کب ګیره کې आवाज کوي لا اله الا انت، الله ستانه بغیر بل ذات نشته، سبحانك ارعب نه پاکي انی كنت من الظالمین. ما ځان سره په زور زیاتې وکړه، په کار ده چې ستا د وحي انتظار مې کړی وی او مې نه دی. هلته فرشتې الله ته ودرېدې، یا الله یو اواز د سور وزو نه ورو ډېر د جوړې نه اواز راخېږي، پته نشته د چا دی، ډېر د جوړې نه را روان دی او ډېر زیات فریاد دی او ډېر زیات د عاجزۍ چغه ده او ډېر داسې ده لکه چې څوک ډېر سخت الله نښتي، څوک سخت نښتې دی، ډېر ویښ د را روان دی دا اواز او ډېر د عاجزۍ او ډېر زیات فریاد، لکه چې څوک سخت نښتي پروردګاره. یو دا مې یو بنده رانیولی د کب ګیره کې مې رسولی دی او د کب په جګر د پاسه سر پروت دی، سخت مې رانیولی دی. الله څوک دی؟ حضرت یونس. او الله هغه بوډا سپین ږیرې چې ستا دپاره اووه کاله په کوڅو کوڅو ګرځېم، الله دې رانیولی دی او حقه مې رانیولی دی. الله موږ درخواست کوو معافي معافي. رب العالمین څه وایي؟ الله ګورې جوش هم زیات دی، رحم هم زیات دی، نیوکې هم زیاته ده. زه چې تا سره اخلاص کوم او ښه در سره کوم او تا له غلطي کېږي نو بیا به ما له غوسه ډېره راځي که نه بله عام سړي ته به دومره نه راځي او تا ته به ډېره راځي چې تا سره څونه اخلاص کوم او ته بیا ورانې کې. رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلولا انه كان من المسبحین للبس في بطنه الى يوم يبعثون. وی که ده د کب په دې ګېډه کې زما تسبیح نه کوله او زما یاد یې نه کو نو ما به دې کب له تر قیامته پورې جون ورکړی و. دا یونس علیه السلام به تر قیامته پورې د کب په دې ګېډه کې جیل کې پروت قیامته پورې للبس في بطنه الى يوم يبعثون. قیامت چې خلق د قبر نه پس یوم یبعثون هغې زمانې پورې به مې هم دې کب له جون ورکوم تله او دا به قبر او دا له کب ګېډه به جیل او دې کې به هلته فریاد یا وروځې او یا څلوېښت خو د اختلاف پکې شته. کب د دریاب په غاړه الټی کو بارې راوغورځاو، بارې چې څنګه راوغورځاو وجود یې کچه شوی دی، الله فورا ورباندې د کدو یو بوټی زرغون کړ، فورا چې وجود ته نقصان ونه رسېږي سورې پوه شي. پاڼې دې پلنې پلنې کې بالکل پټ او یو چیلی په الله مقرر کړه، چیلی به راتله او خپل غلام یونس علیه السلام دې خولې له راوړله او ده به دې پیس کړل. په هغې یې ګزاره وشوه، وجود یې لږ کلک شو، چې وجود یې کلک شو نو هغه بوټی دې وچ شو، چې وچ شو نو په جا راشي الله چیلی هم بنده شوه. هغه ملګری مې چیلی هم نه راځي، بوټی مو شو. الله ورته څه وایي؟ وایي دلر شه بیا دې خپل قوم ته. او د پیغمبر ډیوټي ګورې سخت دی، پیغمبر مرتبه هم زیاته ده خو ډیوټي هم سخته ده. که تاسو وایئ چې د رسول الله مبارک څومره لویه مرتبه ده، ډیوټي څونه سخته وه. وطن پرېږده جهادونه کوه، نارې تېرېږه، لوږې تېرېږه، هر چا سره مقابلې کوه. طائف ته ځه په لاره څونه تکلیفونه دي. موسی علیه السلام د لوی درجې پیغمبر دی، تکلیفونه څومره دي. وطن پرېږده د یو ځای نه بل ځای ته ځه. د شعیب علیه السلام 10 کاله خدمت کوه. ابراهیم علیه السلام د لوی درجې پیغمبر دی، تکالیف یې څومره دي. وطن پرېږده اور کې وغورځولی شو، زوی لال کا، تکالیف دي. نو وایي شابه دا نینواته ده. الله وایي صدق وایي برابر دي، ټیک دي. زبردست یې به برابر کړی دي، هغه مسلمانان شوي دي، ستا انتظار کوي. اوس به څنګه ورځم، ما به څنګه پېژنې یو چیلووال. وایي د نینوا خلک څنګه دي؟ وایي ټول مسلمانان، ټول د الله عبادت کوي. وایي زه حضرت یونس یم، داسې نیروي کو د سوال نه پیدا کېږي. که زه سوالم او تا غنې زه قوم خدا عادت دی او دی قانون دی چې دروغجن ودي ما معمول کړي. وایي داسې وکړه دی خوا راشه، وایي دا چیلی به والې او دا به بوځې. په چیلی ورته لاس راکړه، هغې غلازو کې فورا پیل زیات شو، ډکې شوې غولان دی. وایي دا به بوځې او هغوی ته به ووایي چې دلته کې ستاسو پیغمبر یونس د دریاب په غاړه دی. او که هغې وي چې ته دروغ یې دی چیلو ته وایي دا به دله کوي. د چیل تلال په دې علاقه کې هغه وخت کې مقات و چې ورغلې تاسو چې چا پسې ګرځئ ستاسو هغې ته پسې ګرځېدل، ستاسو هغه پیغمبر خو دریاب په غاړه دی. وی تا ته څه پته لګي؟ وی زما دې چیلو ته وګوره ټولې ټپې دي، پای پکې نشته او په دې دوه غلاس راښکلې دی غلانو ته وګوره د پایو ډکې. او که نه منې دا چیلی به ما له ګوی کې چیلو ګوی وکړه چې په مونږ یې لاس راښکلی دریاب په غاړه ولاړ دی پیغمبر راغل دی یې بوت واپس. الله دا دې راسره څه وکړل؟ دا خو وی چې دوی باندې عذاب راولي، عذاب خو دې پرې رانهوسته. قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. په مخ د ځمکه چې په کم قوم عذاب راغلی دی او د عذاب نه پسې توبه استرا د هغې توبه نه ده قبوله، توبې فایده نه ده ورکړې شوه د یونس علیه السلام د قوم. په دې 3 ورځې مکه د یونس علیه السلام د وینا مطابق عذاب راغی، مخونه زیړ شو. بیا ورپسې 3 ورځې کې مخونه سره شو، بیا ورپسې 3 ورځې کې مخونه تک تور شو. او په 10مه ورځ چې کله عذاب راغی وریځ راله راښکته کېدله به دوی پوه شو چې دا خو د یونس علیه السلام خبره رښتونې کې ده. قوم ته یې ویل شابه وځئ،
الله ته توبه وباسئ. بادشاه سره د قوم نه ووت، نور څه نه وتل، خو صرف دومره وی چې د یونس په رب زمونږ ایمان دی، په یونس هم ایمان دی، د هغه په رب هم زمونږ ایمان دی. او چغې یې جوړې کړې پروردګار ته، په دې چغو الله ډېر خوشحاله دی، په چغو ورخفه کېږي او په عاجزۍ او په چغو ځان سره بچي ویستل، بچي د مور میندو نه جدا کړل، بچو میندو پسې چغې والي، او څاروي ویستل، بچو څارو پسې چغې والي، او څارو بچو پسې چغې والي، یو شان غوغا د غوغا د غوغا د غوغا چغې. الله رحمت په جوش کې راغی. الله خو رحمان دی که نه، الرحمن الرحیم، رحمت جوش کې راغی. قرآن شریف کې الله وایي چې د عذاب آثار په کم قوم شروع شوي دي، ما دا قوم نه دی بچ کړی، صرف او صرف د یونس علیه السلام په قوم د عذاب آثار شروع شو بچ. پروردگار اعلان وکړ عذاب څه چت عذاب وچت. یونس علیه السلام په پته مو چې عذاب بلدی ورانه قوم بیا ښه خوشحاله دي، مسلمانان شو. یونس علیه السلام دعوت او تبلیغ پکې وچلو، د الله احکامات یې ورته ورسول، او ډېر خوشحاله ژوند یې تېر کړ. او بیا حضرت یونس علیه السلام هم هغې کې بیمار شو، وفات شو د نیموا په ښار کې دفن. نو الله رحمان دی که نه دی؟ وایه هغه قوم چې دشمن دی او چغه ورته وایي بیا معاف کوي. او عجیبه واقع مې د دې لپاره ذکر کړه، په دې لږ سوچ وکړئ. هغه قوم چې دشمن دی دشمن او چغې ورته وواله، نو په هغې یې رحم هم وکړو، او د هغې د هغه رحم د وجې نه خپل محبوب پیغمبر هم راوړي وو، هغه هم راګیر. فرحم دونه الله، د الله دونه رحم. الرحمن معنا به څه کو؟ هغه ځان چې هغه په دنیا کې په خپل دوست او دشمن په دواړو مهربانه دی. کافر له هم ورکوي او مسلمان له هم ورکوي، هم عزت، هم ډوډۍ، هم شکل، هم جامه. روپے پیسې یا سره زر چاندي دي اوچتول څنګه دي. که داسې شي په لاره کې میلاو شو چې که مالک ته پته هم لګي چې دلته مانه شی پروت دی او راځي ورپسې نه، هغه اوچتول هر چا لجې لکه یو ټماټر دی په لاره وموند، نو که ټماټر د چا نه پروت یا راته پته مو لګي چې د پلان کې جومات خوا کې مانه ټماټر پروت دی، بیا مو ورپسې نه راځي، د اوچتول تا لجې. او که داسې شی دی وموند چې هغه د قیمت شی دی، که مالک ته پته ولګي نو ورپسې طلب کوي، نو دا بیا دوه قسمه دی. یو هغه چې د هغې د روکېدو څه احتمال نه روکېږي نه، که دوی چت نه هم کې نو څوک یې نه غلا کوي. لکه مثلا یو لرګی دی په دې لارو کوڅو کې دی، په دې د خلکو دا ټایرونه جوړ کړي دي، او دی په دې بعضې سړک په غاړه لرګي کېږي، څوک چقندر کېږي، هغه مالک ته پته ده که نه، خو ده نه شي اوچتولی او نه څوک غلا کوي. داسې شي چې وي چې که تین اوچتې د روکېدو احتمالي وي، نو هغه اوچت کا. چې اوچت دی که نو بیا به پوره چغې وي، اوازونه به کوې چې ما یو شي موندې دی، د هغې نښه، د هغې لوښي، د هغې رسی محفوظ کا، ما یو شي موندې دی چې ما ته څوک نښه پته وښیي نو را دي شي زه به یې وله ورکړم. دا اوازونه به کوې. داسې به نه کوې بعضې خلک یې په لاره شي وموني جیب کې واچې غلې غوندې پبې کېږي، یو قابل خوب چې څوک نه لاس ورچت جیب کې ومنډې، نو ځان سره پټ وایي یو شی مې موندې دی، درې چغې ځان سره ووایي. نه د چغو مطلب دا چې مخلوق خدا خبر کا چې کوم لیلې موندې هلته چغه ووه چوزکی نه پروت دی، نو چوزکوا ډېله لار شال ته اډې والا ته اواز وکړ، کلنډرانو ته ووایه یو شی مې موندې دی. فلینکوټ ته پروت دی، فلینکوټ واړې له لار ته دی، په دې خواري به کوې چې دا دی په دا خواري به کوې. څونه موده به دا کوې چې دې هرې پورې چې ستا غالب ګمان چې مالک په پسې تر څو پورې ګرځي، د لږو پیسو شي پسې لږه موده ګرځي، د ډېرو پیسو شي پسې ډېره موده ګرځي. نو چې ښه یقین دې راغی او ښه چغې دې ووالې او دنیا دې خبر کړه، اوس اخباراتو له هم ورکولی شي، اعلانونه هم کولی شي، او بیا هم څوک پیدا نه شو، نو که غریب یې په خپل استعمال کې راوړ او که مالدار یې بل چاته به وبخي غریب ته، خو که چېرته چاته دې وبخه او یا دې په خپل استعمال کې راوسته غریب وې او وروسته یې مالک پیدا کړو، نو بیا به یې ورکړې. دا د دین مسله شو. سړی مړ شي ښځې او دې سړي ته کتو دپاره دي جایز دی او که جایز نه دي. میله جوړول په مړي منع دي، چې میلې پې جوړوي یو هر قسمه پردۍ ښځې راځي ورته ګوري، او که میله نه رشته دارانې ښځې د سړي مرګ ته د عبرت دپاره کتي شي، او منعت یې نشته چې په بد نظر او په غلط خیال دی. یو سړی جومات ته راتن نه شو چې ویې کتل د جومات په دریو ګوټونو کې درې کسان ولاړ، یو هغې ګوټ کې ولاړ دی، یو دلته ولاړ، او یو دی بل ګوټ کې ولاړ، او د الله عبادت کې دې چې راغی دو کتل نو دې یو ګوټ کې ودرېده، یو ښځه راله ښایسته ښکلې جینۍ ده، او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د هډوکو او د مزیدار پوله او موله او سامان خوانچه ده ورسره کېښوده، او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس وینځونکي دی ورسره. نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې، اوبه درته اچوم، هغه لاس وینځونکي او لوټه یې ورته ونیوله، هغه ورته وایي اخوا شه
دا ورته بیا مینت کوي هغه ته مخالی مینت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس ووینځه د جینۍ ته هغه لاس ویندونکې لوټه بل طرف کړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچې ورته مخې ته کېښه هغه لګیا دی خوراک هغې سړي بابا اول کو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي ډوډۍ خوري او غوښې خوري نو چې هډوکي نه غوښه خوري نو هغه هډوکي راوالي او دا جینۍ پرې په دا مخ خوري او دا جینۍ په هغې کې مطمئنه زاري کوي چې خیر دی که ما په هډوکي لیلي خو خوره دا شی وخوره یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي هغه چې هډوکي تش کړي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي چې بل هډوکي تش کړي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي هغه سړی رضا کوي مولې کړي چې مولې کړي دا جینۍ راشي د دویم لا هغه په لاس ویندونکي ونیسي روټۍ سره چې لاس ووینځه هغه ته مخ هلی راغی او دی رضا کوي مخ ته هلی راغی او دی رضا کوي اخره کې رضا کوي نو لاس هغه هم د لومبي په شان ووینځي لاس ویندونکي لوټه ته اخوا کړي بیا ورته مزېداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې وي نه خورم مینت کې لاس دې ووینځل او شا به لږه مهرباني وکړه وږې که نه شا به عبادت کې هله چېرې روپوټې طاقت دې پیدا شي شا به وخوره هغه هم دغه چل کوي چې هډوکي خوري غوښه دې وشوکوي نو هغه هډوکي راوچت کړي او دا جینۍ پرې په رامخ د زوره خلاصولي بل هډوکي هم دا چل کوي هغه دریم کس خو لګیا دی خپل عبادت کوي او دا سرورم اشنا چې دی ګوټ کې ولاړ دی نو دی ورته په دې سترګو کې نیر بوی چې خدای زما نمبر به راځي او که نه سترګې حرس نه ډکې دي او ما له به هم پوله راوړی او که به راونهنې او خلاص به شي او که نه دا درې خو داسې معلومیږي لکه قربانه چې دوی له خو دا جینۍ راوړي وایي زه خو پکې نوی میلمه رالم نو دې مونځ هم کوي نیت لري چې دا جینۍ وایي چې لکه دا عبادت ګزار دی او په سترګو کې داسې په دې ګوټونو کې ورته نیغ ګورم چې خدای خیر پکې واچي خدای ګوري چې اوس معلوم راشي چې دا جینۍ هغه دویمه مړ کړم درېم له راغی او دا سرورم اشنا ورته بیا داسې سترګو په ګوټ کې ګور لا نه ښکاره کوي ریاکاري کوي چې عبادت کوم دا جینۍ وایي چې دا خو مې عبادت ګزار د شی را درو او په سترګو کې ګورم چې خدای خلاص نه شي غوښه خلاصه نه شي هسې نه چې دا خوانچه یو شي زما په کیسه ونه شي لکه سوچ کوي چې دا خوراک به څنګه وخورم او ماته چلې وکړه درې مې مرضا کړه نه کوم لاس وینځم لرې شروع کړه شه او دا ورته منت کې اخر کې لاسونه پرې ووینځل لوښي ته یې خوا کړل خوانچې راواغېسته او درېم ته یې ور مخکې کړه هماغه چل کوي چې خوراک خوري غوښه خوري نو په هډوکي دا جینۍ په دا مخ خوري په بل یې مولي په بل چې هغه یې موړ کړه نو ده خو ورته له مخکې نه شیشه غشتی و نیر یې کتل نو جینۍ راله دله چې راله لوښي یې ورته ووینځه لاسونه ووینځه نو دا یاغله کې څوک یې که ست کوم مخکې نه لاړه نه شي که ست کوم لاړه نه شي لاسونه ووینځه په ده ورته له مخکې نه لستورې نه دښتي و لاس یې ووینځل هغه وینځونکي ته یوړو هغه کاسه ډوډۍ وله راوړه ویې وخوره دی وی خدایه که ویم د هغه نورو په شان ویم چې نه خورم رانې چېرته یو نه سي شورو یې پرې وکړه چې شورو یې پرې وکړه او غوښه یې د هډوکي نه خلاصه کړه نو هغه هډوکي راواغېسته د هغه دا خیال و چې ګنې د دې خلکو رواج به دی چې څوک دله ډوډۍ راوړي نو په هډوکي به هغه کوربه اولې ځکه هغه لومبي هم دا چل وکړه دویم هم وکړل دریم هم دا چل وکړه دا به د دې کلي رواج وي نو چې غوښه یې وخوړه هډوکي راواغېست او دا جینۍ پرې په دا مخ وویشته چې ویویشته جینۍ ته لوښي را بېخ خوا کړ او ورغړې واله دې مرۍ نه کلک ونیو اوس دا هغه داسې ګړې خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږي نو ډک شه نه ډکېږي مه ډکېږي په هډوکي دې ولې ویشته ما د ډوډۍ راوړه او ته ما په هډوکي ولې او تو یې خورې خو هغه لومبي هم دغه چل وکړه دویم هم هغه چل وکړه دریم هم هغه چل وکړه نو ما ویل دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړه وی بیخ دیو ته ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کوم نه رضا کېږي مینت ورته کړو په کاڼي دا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا یې والا راوړه ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې دې اخیستې ومه سترګو کې دې ما هغه هوجي او پولو ته دې سترګې نیغې کړې وې
تا خو ته مخکې نه په حرص کې ته ما ته مینت کې در کوم با هغې ته زه مینت کوم نه خوري که دویم غوزار دې وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوغورځوم او دنیا اوه دقه د حرصناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د تا له خدای کومه ډوډۍ او کوم رزق مقرر کړی حقه دې هغې کې زیاتې به نه کړي حرص به نه کړي ګټه کوه حلاله ګټه کوه د مانځه وخت چې جومات ته ځه نفل هم کوه ګاک دیني تسبیح مه کوه زمیندارۍ کې یو بخور تیم دیني پوله باندې کښېنه قرآن تلاوت شروع کړه سوره اخلاص وایا فصل نه فارغ شو جماعت ته وخېجه تاجر دی ګاټ نشته قرآن تلاوت شروع کا نرسنی سوره اخلاص شروع کا دکان کې دفتر کې کار کې بابوی سیکرټري مانځه وخت فورن جماعت ته ځه او مانځه وخت نی او کار دیني لږ تسبیح واره او خدای یاد کا او حلاله مزدوري کوه د حرامو نه ځان ساته او بېځایه حرص مه کوه ګناه ده کم شي خدای مقرر کړی دی ابی یو سړي جومات ته راننوت ناوخت امام صاحب په جومات کې ملاستو دې چراغ دروازې وواله امام صاحب خیال و چې ته تعویذ ماویذ ده به څوک راغلي ولکه دروازه به ورته کلو کله 100 روپۍ خو به دې وایي چې دروازې کلو کړو دا سړی ولاړ دی نیغ را دن نه شو امام صاحب ورته څنګه رالې وی صاحب شپه ده او مسافر یم او میلمه یم او بعدو بارانو نو ما وی راکړې د جومات کې به شپه وکړې امام صاحب خو پوه کړو چې دا خو تش ګاک دی ده سره خو څه نشته ای تا خدای بې خو بازه خوب نه دی وویسته تا خدای مردار کړه سم لږه نه دی دې غریب هغه غاړې ته څملاسته ملا صاحب دغه امام صاحب له چا څه خوراک مراک راوړی هغه یې راواخېستې مېلمه ته کې خو راشه سپېره خوب به دې ویستو کله خوراک را سره کې را سره وکړه مېلمه ورته څه او دوی زه خو دا نه خورم وی ته څه خورې وی زه خو چرګ پولاو زه خو چرګ پولاو خورم وی چرګ پولاو د سړی او راکې راله خو ډېره ښه ده او که چرګ پولاو نه خورم امام صاحب ورته غوسه شو ستا خدای بې خو ما سه خوب نه دې ویستم ډوډۍ در کوم دا د پلار ما سره مزدوري ده چرګ پولاو در راوړه قرض دې را باندې پورې څه دې کړي چرګ پولاو ما نه غواړ وی استاد جي خفه کېږم خو که چرګ پولاو یې خورم که نه خورم استاد جي هغه ډوډۍ وخوړه او دی همداسې پرېښود کور ته لاړ اوس لږ ساعت پس په دې محله کې یو زنانه او زوی چې طرف شوی منښت یې کړی وی خدای که زما زوی دې را پیدا کړ نو زه به چرګ او پولاو پخوم او د خدای په نوم به خیرات یې ورکړم اتفاق ته ګوره په دغه شپې هغه زوی راغی چې راغې منښت یې کړې وه بس پولاو یې پوخ او چرګ یې په مزېدار برابر کړه او جومات استاد دې په منډه یوړ استاد جي دا چرګ پولاو زوی مې ناوخته راغی مې چې منښته پوره کوم نو لږ ټیم رانه تېر شو ځکه اور بلول او پخلي باندې ټیم تېر کړو د شپې څه تېره شوه نو مې چې سبا ته د خدای دا قرض دا نظر نه پرېږدم منښته دا وایه چې امام صاحب وکتلو هلکه واقعي دا چرګ پولاو خو بابا غوښته دا خو دا نه په منډه جومات ته راغې دروازې واله سړي ته ورته وی ها واله دا ماله نه دی راغلی ما خپله حصه ډوډۍ خوړلی تا چرګ پولاو غوښته خدای د لره رسول ایجاب وخوره الله چې د له څه مقرر کړي که ان لکه ما قدر لک چې کوم شی د له د خدای له طرف نه مقرري خامخا به یې درکړي دا به په الله ایمان سره دال دې مقرر و دال به خورې چرګ دې مقرر و چرګ به خورې او که چرګان هم د سره شته او غوښې هم د سره شته او پولونه هم د سره شته او خدای دې نه مقرر کړي نو ډاکټر به راته وایي د دې نه دې پرهیز دې مې خوره بیا به څه کې دا به نه وایي چې ما سره خو پیسې شته که نه زه خو هر وخت پکې خوړلی شم زه خو هر وخت میوې خوړلی شم زه خو هر وخت خوراکونه کولی شم نه ډاکټر وایي یو میاشت له پرهیز دې نه به خورې او که دې خوړې ګورې زیاتې کېږي نو څه به کې او څه کوم شی ستا لپاره مقرر دی به دله خامخا را رسېږي فإن لک ما قدر لک چې کوم دله د خدای له طرف نه مقدر دی لازما او خامخا به راځي په دې کې دویمه خبره نشته یو شیخ کردي دی احمد یې نوم دی مخکې زمانه کې د غلا کار به یې کو غلو او ډاکې به یې کړل وی یو ځل لاړو غلا او ډاکې پسې وی ناستو سره د خپلو ملګرو وی چې مې وکتل یو د کجورې ونه ده او د کجورې په دې اونه کې یو کارغه راځي
او د دې کجورې د دې اونې نه کجوره شوکوي او چې څنګه یې وشوکوي دا کجوره نو په دې مخوکه ولا زور ورکړي هډوکې ته وباسي او بیا دا کارغه والوځي د کجورې دا میل ډډ د بره تر پر کوي او هغه کجوره د کجورې په هغه ډډ کې د بره نه راوغورځوي هغه مغل بیا دا کارغه راشي یو کجوره راوشي چې راوشوکوي په مخوکه زور ورکړي هډوکې ته وباسي نو بیا وزرې ووایو چېرته شي دا کارغه او بیا هغه د لرې ځای نه هغه مغز د کجورې په هغه ډډ کې ورغورځوي دا شیخ کردي وایي وی ما دې ملګرو طبي کې داسې معلومیږي لکه د کجورې په دې ډډ کې چې د دې کارغه بچي دي او ګوره دا کارغه وله څونه خواري کوي کجوره وله وشوکوي هډوکې ته وباسي او بیا د بره نه یې ورغورځوي خو شکم دا راغی چې د بچو سره دا کارغه یو ځای کېږي ولې نه چې د لرې ځای نه دا مغز ورغورځوي حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دي د کارغه متعلق وی دا کارغه چې کله د اګونه بچي راوځي دا تک دا کارغه ته ویریږي دې ته وتښتي هغه بچو نه ویریږي دې ته وتښتي نو الله څه چلو کې په ده ویښته مېښته ني په دې بچي نو په ده باندې دا حشرات او دا ماشي راغون شي چې پرې راغون شي دې ته پوره ډکي نو دې خوله وازوي او هغه ماشي خوري هغه په دې مخوکه کې او په دې غاړو کې بڼېږي هغه ماشي او دې خوله وازوي او کلب خوري کړو وازوي او خوري بس خوراک شو ده او دونه په هغه بڼېږي چې هغې یې د نور نه او د تاو نه هم بچ کوي ګوره د الله نظام دې خوله وازوي کلب کوي هغه خوري نو ورو ورو په هغې غټېږي نو او دا مور یې راځي دا پلار دې په چکر لګوي خو چې وګوري چې دا خو سپین بچی دی که دې منډه کړي ویرېږي ته کینې ورسره نه نو چې په دغه خپل تور وي تکه لرو کوي یا تورې بڼې نو بیا دا مور پلار راشي نو ورسره کېږي نو دا شیخ کردي وایي ما هم دا سوچ وکړه چې دا کارغه دا بچي وایي او دا به هغه دا ګینه هم بیروتي خو دا ګینه چې روځي نو خو دا کجورې نه شي خوړی دا کجوره څنګه ورغورځي وی شکم پیدا شي وی کجورې ته وخت وی چې وختو کجورې ته د کجورې په لب کې یو اجدها خامار پروت دی نک خامار او په دواړو سترګو ړوند دی ویم او خولې وازه کړې دا کارغه هغه کجورې دی د خامار له شو کوي دو کجوره شوکوي هډوکې ته والا وباسي او بیا د خامار نه خو یریږي خامار خو د کارغه دشمن دی او کارغه د خامار دشمن دی کله چې کارغه ته پته ولګي چې دا خامار خو مړ دی او یا د له پیدو نه دی بطنجه کیو چې تګي دا هغه خوراک او چې کله خامار ته پته یې لګي چې دا کارغه مې د خولې داندې راځي نو هغه پې ټک لګوي او خوري د یو بل دشمنان یا خدایه دشمن له د دشمن په خولې روزي ورکوي او څونه ورسره خواري کوي هډوکې نه پې وله وباسي مغز تیار کړي لکه د الوا په شان کجورې نه چې د مغز وایي الوا ته جوړه شو او بیا برف تر وایي یریږي هم ته او په دې خوله کې یې وله ورغورځوي الله هغه ذات دی چې دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي او په کومه طریقه روزي ورکوي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین الله وایي ګورې زه روزي ورکوونکی او د ډېر لوی طاقت خاوند دی ډېر مضبوط دی روزي ورکوونکی دی د الله دشمن لره دشمن وی بس ملګرو ته مې چې مونږ هسې منډې وو په غلاګانو ډاکو پسې مار له خدای ورکوي د اونې په سر کې د کارغه په ذریعه مونږ له بیا خدای نه راکوي بس توبه مو ویستله خدای پاک سي یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ د زمانې جوړ کړ او چې څومره غله ډاکوان ملګري د هغوی نه وله خدای شاګردان او مریدان جوړ نو روزي د خدای په لاس کې زمرو چې خدای د لسم مقرر کړي دی بھائی ارس باندې مونږ یو ځل د سکول کتاب کې چتا څلورم جومات کې او که پنځم جومات په کتاب کې واقع اسپي غوښه نیولې ده او په دریاب رالاندې خوله کې هډوکي دي دا غوښه چې لاندې وکتل خپل شکل ورته ښکاره شو په اوبو کې هغه خپل شکل چې ویلن هغه خو د غوښه خوله کې نیولې وه نه چې د کوم شکل دی نه هغه هم خوله کې غوښه ده سوچ وکړو چې دا جوړ بل سپی دی اوس دې که دا غوښه ترې اخلمه نو غپ یې ورپسې وکړه خو راته شکل چې غپ یې وکړه هغه هډوکې ترې د خولې نه وګرځېد امتلاله هغه بلې منه ترس چې څومره کې الحریص محروم چې څومره په چا کې حرص زیات وي د خپل پلار نیکه مال او ډوډۍ ته هم بیا ونه کېږي خپو کې ګرځئ پخوا داسې حارسان به ډېر هغوی به چې سپلی جوړې کړې نو دا چل به وکړه چې یو سپلی به یې په خپو کړه
او بل خپه به یې ځان له تړلې وه چې که دواړه په خپو کوونکو ته سپلی به راته دغه شي زړی به شي یو خپه به یې په ډوپله تړلې وه او سپلی به یې لاس کې نیولې وه په لاس کې به یې ګرځوله چا به ورته وي دا سپلی ولې نه په خپو کې وي خپه مې خوږدله کسته به یې وي د چې پنځه شپږ کاله به هغه یو سپلی په خپه وګرځوله به زړه شوه نو بیا به یې هغه بله واچوله او هغه لومبۍ خپه به یې وتړله چا به وي دا ولې وي خپه مې خوږ ده نو په یو جوړه سپلی به یې 12 کاله تېر کړل بیخ کې خدای د دغه پیسو بس ډوډۍ هغه ده چې ته وخورې او چې ته وخورې هغه ډوډۍ نه ده چې ته ته فایده والې ستا بچي ته فایده والې ستا ښځه ته فایده والې ښکلې یې واچې وی غوندې او په ښکلې کوټه کې څملې او خشته بستره کې ویده شې او پکې لاندې څملې او ښه خوراک ته مو کې اسراف خو ګناه ده او ښه خوراکونه لري بچي او ښځه مو کې پېته ډوډۍ وایي هر هیڅ سړي ښکلې ډوډۍ پیدا نه کېږي شومې شم کنجوس یې کنجوس شوم هغې ته وایي چې خپله بل ته نه لګېږي خو په خپله یې خوري او کنجوس دې ته وایي چې نه ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي دا هر هیڅ سړی کنجوس یې کنجوس نه ډوډۍ ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي نه خوراک ځان ته لګېږي او نه بل ته لګېږي همدقسې پاتې شي د ایوب خان په زمانه کې اعلان شوی که ستاسو یادي چې د بجو دور و که د ایوب خان وې دا پیسې بدلې کړې ابل شان نوټونو ادارو نه بینک کې بدلې کړې هغه زمانه کې یو سړي سره په لکونو روپۍ وې په لکونو بچو ورته وایي بابا چې دا بینک ته یو څو چې بدلې کړو وی دا حکومت په چل ول موږ نه دا پیسې اخلي بیا ورته بچي کېناستل جرګه چې د خدای خاطر وکړه دا پیسې بدلې کړه ګورې پلان کې تاریخ نه پس دا پیسې ردې کېږي یا پکې ګورې کجوري خرڅې بیا حکومت نالي وی تاسو نه پوهېږئ زما نه پیسې علي جوې د حکومت په چل ول د خلکو نه پیسې غونډئ تاریخ ختم شو میاشتو پسې وویله بیا به چې پیسو ته دوکاندار ته حاجت شو نوټ به یو هغې غوښتې کاکا دا چې ته په اخبار والا خرڅوه لګونې روپۍ لارې ګرځېدلی شو هیرس خطرناک شی ما یو ځل یو رساله کې کتل په امریکا کې یو ښځه وه سوال به په لندن کې یو ښځه وه سوال به یې کو سوال کړې وه نو په فوټپات باندې غریبه مړه شوه په دې فوټپات به شپې ورځې تورولې او کمبل به ورسره و په کمبل کې به اوده کېده زوړ کند و ورسره شلېدلی کمبل او زوړ کند په هغې کې به اوده کېده نیوسی به هغې کې هغه مړه شوه او چې مړه شوه نو حکومت وي چېرته کلاسپتان ته یې یوړه مالته حکومت تحقیق کوي چې دا د څه د وجې نه مړه شوه چا وجلی نی زهر یې نه خوړلی چا نقصان نه کړی نو چې حکومت یې تحقیق وکړو نو د لوږې له لاسه غریبه مړه وه وایي چې دا د لوږې نه مړه ده او چې ولې کاغذونه وکتل نو په هغه کم کې ورسره 4.5 پونډ به راوختل پونډ ډېر قیمتي سکه دی زما په خیال کې د برطانیې پونډ د پاکستان به نن سبا د 200 دی که 300 روپیو برابر وي یا د سلو ما ته پته نشته دونه مضبوطه سکه ده نو 4.5 پونډ ورسره پراته او د لوږې د لاسه مرداره مړه شوه نو په پونډونو یې څه د برطانیې دغه ته پاتې شو خزانې ته پاتې شو د هغې دغه رنګې حیرتناک سړي نو مال بچو ته پاتې شي نوسو ته پاتې شي تلوسو ته پاتې شي قسم دې کوه پسې دوام کوي چې خدای هغه بابا مو بخیر هغه د خلکو د شرم د لاسه مقبرې ته له 100 روپۍ چې کلک صابون او یو داله جاني مازون یو څه دا د خلکو د شرم د لاسه او که د شبې جمعه پسې کي او شپټې دیګو پسې پوخ کي د څخه وروجو ډېر واخې او د تختې هغه حلواو پسې پخه کي چې ماشومان یې هم نه خوري او چې د څلوېښتمه او پسې وکړي هغه هم د زړې څښارو جي پخې کي او به چې خلک وایي چې بابا پسې خیرات وکړه باقي خیر او خلاص په خپل یو سړي ته د پلار متعلق وصیت وکړه وي ځان پسې مې ټول خیراتونه کړي مال ورسره زمونږ څه کار دی وي دا خو د هغه نه دي دا خو زمونږ دی مې همدقسې وې پلار خو نو غورس خطرناک شی دی ګورې مجموم شی دی او روزي د خدای په لاس کې دی خدای پاک ته د کوم شی مقرر کړی دی هغې نه دویمه بلکل نشته حضرت یونس علیه السلام چې خدای پاک د کب د ګیورې دروګست او کب ته الله حکم وکړو چې دې الټی کړه او د دریاب په غاړه باندې کب الټی کړه نو خدای ورله د روزې انتظام کړي که نو کړي فیلې به راتله اوسۍ به راتله هغې به هغه خپل دي یونس علیه السلام خولې ته ور دننه کړه نو هغه به راوه
او گزارې پې کېدل. بنده چې خدای پیدا کی د رزق بندوبست یې د ده د هغه تر نیکه د پیدا کېدو نه مخکې موږ کړي. دی غصه کہہ رہا تھا پلارم نہیں پیدا نکیم نہیں پیدا گر نکیم نہیں پیدا. حضرت آدم علیہ السلام ہم نو پیدا چې خدای دا بندوبست کړی نه کښېنه والا خدای بندوبست کړي چې دله به زه روزي ورکړم دله به زه ډوډۍ ورکړم دې به دومره زه پرې دنیا کې ګرځم دله به کوټه ورکړم دله به دا ورکړم دله به دا ورکړم د انتظامات رب العالمین د مخکې نه کړي. خو مونږ د خدای دا بعضې خلک ویل لکه بیا خو کار کسب نه کار کسب به کې دنیا د اسبابو ځای دی لاس پې خدای پاک درکړي یې به لکې په هغې به خپل کسب کې په هغې به خپل کاروبار کې په هغې به خپل محنت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي و حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه. دا مدینه منوره کې دوه قوم و یو ته به اوس وي بل ته به خزرج وي. دا د اوس قبیلې سردار سعد بن معاذ رضی الله عنه د مدینې خلکو به زمینداري کوله پټي به یې کرل او باغونو کې به یې خدمت کو. د نبي علیه السلام نه په مخه ورغی چې په مخه ورغی حضور پاک سره استلمشي وکړه چې دا څوک په پټو کې کار کوي د هغې د الله سخت دی لږ دلته اکثر ګوټې د لاسونو کې ګوټې نبي علیه السلام ورته ویل سعد وي دا لاسونه دې کلک نه دي ګوټې پکې نه دي. هغه وی د الله رسوله په دې بچیو له ډوډۍ پیدا کو دا او چاری پہ راکاگا کٹو کے پہ خدمت کو قسم دے نبی علیہ السلام مبارک داغت والا لاسون اوچت کے لو خکول اکلل والا حضور پاک خکول اکلل او سیوی وی سعد دا لاسون بدی جنت کر نو پکم لاسون ازان لخکول بچو لروزی پیدا کے دا ثواب دے حلال مال طلب کول دا دیر وی اجر لری دارے لوے ثواب لري. کسب بکې دکانداری بم کې زمینداری بم کې نوکری بم کې تنخواه بم علی ولې چې ځان له روزي وګټې بچو لم روزي وګټې ښه واغوندې ښکلې ښکلې وګرځې ښه غمخواه دي وکړې او کور ښځې او بچي دې ښایسته ژوند تېر کړي خو حرص به نه کې حرص پرې یعنې ځان به په پیسې پسې نه لیونی کې ځان به په دولت پسې نه لیونی کې چې د نه خدای هم یېري قرآن هم د نه یېري ذکر هم د نه یېري د دین خبرې د علماء تقریر اورېدل هم د نه یېري او بس یو پیسه ده او ته یو منډه ده او منډه ده او منډه ده ګرمي د طالب اکتفا وکړو دا تارونه سوځېدلي ګرمي ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وین عبد الدینار اتنا عبد الدرهم لین عبد الخمیسه څوک چې د دنیا مال سامان درهم دینار پیسو پسې ځان لیونی کړي شپه ورځ په هغې پسې منډه او د شپې هم د هغې دپاره سوچونه فکرونه خدای ورسولي او دین ته هېر دی وی په ده دې د خدای لعنت نازل شي. خیره ورته کړی این اوتویا که دا شی ورته میلاویږي نو رضیه بیا دې خوشحاله بیا دې خوشحالي چې مال خو میلاو شو ویل لم یوتوا او که دا شی ورته میلاو نه شي نو سخطه بیا په غصه یا قار ولا ورشي غصه ورشي چې نن خو مې پیسې ونه ګټلې نن خو مې دولت ونه ګټل دې ته حیرت شوی. دا ډېر خطرناک مرض دی په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دنیا کې سړی پریشان کړو او په منډه تلل نو ما د یونس علیه السلام خبره درته کوله خدای روزي ورنه کړله دې هم درته وویل حضرت موسی علیه السلام د فرعون په زمانه فرعون خوب لیدلی و مشهوره واقعه او خپل چې کوم د فرعون ملګري و هغې ورته ویل چې د خوب تعبیر دا دی چې یو هلک به پیدا کېږي په بني اسرائیلو او ستا حکومت به د هغه د لاسه ختمېږي. نو فرعون عدل جاري کړ په بني اسرائیلو وی ښځې به سړو ته نه نږدې کېږي او نه به سړي ښځو ته نږدې کېږي چې بچي پیدا نه شي. بر کنټرول دا اوس چې دا کوم خلک کوي چې بچي مه پیدا کوي دا هغه طریقه ده. اوس جدا سوچ دی هغه جدا سوچ اوس هم دا ظالمان یېرېږي چې دا به مسلمانان زیات شي چې مسلمانانو افرادي قوت زیات شو نو بیا خو به زمونږ ځای په دنیا کې په مخ د ځمکه ختم شي نو مسلمان لی دا یو شی ښودلی بر کنټرول چې بچي کم راوړه یېرېږي. هغه فرعون هم یېرېده د بني اسرائیلو نو ښځې او سړي د یو بل نه جدا کړل. وی چا ورته وی صاحب دا کمې ښځې چې په امید کې دوی سره څه کوو وی د دوی چې دا کم بچي پیدا کېږي دا وله وجره اتفاق دا
چې په دغه کال حضرت موسی علیه السلام د مور په ګېډو د پیدا کېدو نه مخکې ورته رب العالمین مور ته القو کړه په یو طریقه یې پوهې ته وحینا الی ام موسی چې کله دا بچی دې پیدا شي نو دې په یو صندوق کې بند کړه او صندوق بیا دریاب ته وغورځوه دریاب به داسې ځای ته ورسوي چې د ده کوم دشمن دی هلته به رسېږي او هلته به یې حفاظت چې کله پیدا شي په صندوق کې بند کړو او صندوق کې عقل خدا وي چې صندوق کې ماشوم بند کړي او دا صندوق چې اوبو ته غورځوم چې ورته اوبه راونه خېږي نو هغې کې ماشوم جمدې په همدې پاتې کېدی شي اکسیجن بند هوا بند او د الله حکم و صندوق کې بند کړو او صندوق یې راواخېست او هغې دریاب ته ور وغورځو مور یې د بیا مړه نه صبرېدو لور ته یې وې د موسی علیه السلام خور ته وایي په دې غاړه ورسره ځه ته ګوره چې دې کوم خوا ځي الله ورته ویلي چې فلیاخذ عدو د ده او ستا دشمن به وي چې زما او د ده دشمن به ده اوچتی خو بیا هم له صبر ونه کړي ټینګ نه شو دا خور یې ورپسې تله 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 صندوق روان د فرعون د محل خوا کې دریاب یو ولد هغه محل ته د دې غټ دریاب نه تللی وه فرشتو صندوق له دیګه ورکوله هغه ولې طرف هغه ولې ته یو څانګه د اونې راښکته شوې وه هغې دیګه ورکوله څانګې سره صندوق نښتې ده د فرعون ویل دی هغې د دی پکې لمبل چې صندوق یې وکته صندوق کې دننه ورته رڼا غوندې ښکاره شوه نه پکې څه کوي دا د موسی علیه السلام د نبوت رڼا مخکې نه الله پکې اثار ښودی صندوق یې راوچت کړ دروند دی خدا داسې دی په منډه یې یوړه د فرعون ښځې بیبي آسیې ده وایي دا صندوق همغونته دروند دی دننه پکې څه شی داسې چمکېدل پکې راځي چې هغې صندوق کولو که موسی علیه السلام پکې پروت قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې د بیبي آسیې په زړه کې ورسره خدای مینه پیدا ماشوم یې راوچت کړ چې راوچت یې که فرعون ته پته ولګېده راغې بیبي آسیې ورته وایي دا ماشوم مې پرې زما او ستا بچی نشي د دې بچی نو دا ماشوم مې مینده کړ دا مې ومونته دا به زما او ستا بچی شي قرة عین لي ولک زما او ستا د سترګو یخوالی به شي فرعون وایي ناسې د هغه ماشوم نه چې دې په خوب کې د ګیرې نه نیولی وم او دې په غورځول یې په ځمکه